شیخ صاحب د رمضان څه آداب شته دي او که یې نو هغه کوم آداب دي چې باید یو روژه نیونکی د رمضان د دغه آدابو خیال وساتي یا مخکې نه دغه آداب د خپل په ذهن کې چې کوم دی جوړ کړي چې د رمضان مبارک میاشت را روانه ده او د دغو آدابو د دغه څیزونو دې نه به زه ځان ساتمه. بالکل د رمضان ګوره د رمضان ځان له یو موږ چې څنګه ویل یو فضایل دي د دې ځان له یو احترام دی دا یو ډیر یو ځانګړی عبادت دی او په دې کې باید انسان یو خو په خپله چې کوم دی د دې نیت چې دی د الله تعالی طرف ته خاص کړي انسان که نه او بیا په دې کې انسان له پکار دي چې څنګه د خوراک څښاک نه ځان وساتي دغسې د لغویاتو نه ځان وساتي یعنې د رمضان ځان له یو احترام وکړي فضول خبرې فضول محفلونه لکه عام په معاشره کې مونږ کم محفلونه کوو خلک په بازارونو کې ناشي په مارکیټونو کې ناشي په کورونو کې ناشي فضول محفلې داسې محفلې چې په هغې کې د بل مسلمان غیبت کېږي د بل مسلمان سپکاوی ضیاع الوقت نه ځان وساتي ټایم پکې ډېر زیات ټایم پکې د فضول مجلس کې چې کیني نو ټایم به ضایع کېږي نو که په دغې مجلس په ځای باندې دا جومات کې کینی یا قرآن تلاوت وکړي لکه یو طرف ته که موږ وګورو د ضیاع الوقت نه او د فضول مجلسونو نه سړی ځان ساتي نو بل طرف ته داسې محاسن چې کوم دي یا ښه مجالس چې کوم دي غوره مجالس یا بهتر مجالس نو هغې طرف ته انسان باید توجه وکړي داسې ښه مجلسونه ښه محفلونه پیدا کړي د قرآن محفلونه زیاتر د دوره تفسیر محفلې دروسو کې شرکت انسان وکړي دروغګویي نه ځان وساتي د غیبت نه ځان وساتي دغه شانتې د دې وخت قدر وکړي د خپل روجې خیال وساتي چېرې زما روژه ده لکه څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چېرته یو انسان ته څوک کنځل هم وکړي که نه فإن صابه احد فلیقل اني صائم نو په دغه ټایم کې دا وایي چې یاره زه خو روژهدار یم زه تا سره د جګړې په حالت کې یا داسې حال کې نه یم چې تا سره زه جګړه وکړم. په دې کې شیخ صاحب چې کوم انسان په غوسه کې وي د هغه زړه به یو قسمه نرم شي بالکل چې دیم روژه دی او دې ماته د خپل روژې اظهار وکړو زه هم مسلمان یم زه هم د دې په شان نو که ته یو چاته دا ووایې که نه یقینا چې یاره زه روژه یم او زه تا سره د جګړې په دغه کې نه یم په خواهش کې نه یم یا زړه مې جګړې ته نه دی د روژې د وجې نه نو هغه به هم سوچ وکړي چې یاره زما هم روژه ده که نه ګوره دا د خپلې روژې دومره خیال ساتي نو پکار دي چې ما لازم دا د روژې خیال وساتم. یو قسمه چې کوم دی خاموش مزاجي راشي نرمي به راشي او هغه به خبره ښه طریقې سره چې کوم دی حل کوي. بالکل نو یو خو انسان له دغه د اوقاتو خیال ساتل پکار دي بل دا دی چې د خپل عبادت خیال وساتي بل دا دی چې د خپل د ژبې خیال وساتي او د ژبې خو بغیر د روژې نه هم چې کوم دی مسلمان له پکار دی چې یاره خیال وساتي ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاره څوک ماله د دوو شیونو ضمانت راکړي نو د هغې دپاره د جنت ضمانت دی یو د هغې نه چې د ژبه ده چې یاره د ژبې نه چاته ته تکلیف ونه رسې د چا عزت چې کوم دی هغه بېعزتي ونه کړي یا څوک ستا د ژبې نه په تکلیف کې نشي چاته تانه ورنه کړي یعنې پیغور چې ورته وي یا غیبت ونه کړي یا د چا پسې داسې خبرې ونه کړي چې د هغې بدنامي وشي